امام مالک رحمت الله علیه بچکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راتلو صفا جامه به واغوسا خوشبوئی به ولګولا حتی تر دې پورې چې بعض ملګرو په ولاړه باندې مطالبه حدیث کړي د خپشه وی دی کینه لاندې چې یان د درس کې ناشتي په دې رنګ کې تغییر راځي اتل سي دوی اشکرات ملګرو دې پښتنه وکړي چې شعر به تاسو وګورئ دا شرم چې ګوري انت لړم یا مچې پرته را اول بری ویلې وی کړ چې موږ دا وجلې وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شروع کړې و او په دې مقام کې دا مناسب نه ګڼل چې دا قطش موږ لراشه من قرآن او حدیث چې خپل ګورسو را ورسو عبد الله بن مبارک فرمایي ویزه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په درس کې ناسوم تقریبا 14 کرت په دې رنګ کې تغییر راغی چې پښتنه موږ لاړم چې چلو حدیث الشناس ولکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې شناس وي قطاده رحمه الله کې لوی عادت دا و چې هغه پیغمبر احادیث نه ویلي مگر په اودس عمش کې د عادت او اودس د وګوره په پروګرام برابر شو په به کې نه به ایسته په دې وخت کې تیمم والو ولاړ باندې به احادیث نه جواب ول نه به ویل